بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دوستانو، وطنوالو، ورونو خويندو د نړۍ په هر کونج کې چې یاستئ، دغه دیارلسم پروګرام ته ښه راغلاست درته وایم. خدای دې وکړي چې روغ رمټ واوسئ او دغه څو لحظې چې زموږ سره تېروئ هغه په خوشحالي باندې در باندې تېرې شي. نن معذرت غواړم چې محترم لودین صاحب یو سفر لري، د موږ سره په پروګرام کې نه وي، اما معنوي نقطه نظر او د فکري نقطه نظر د موږ سره حاضر ده. منتها موږ به نن د ده له نظریاتو او د ده له لید نه محروم واوسو تر یوې اندازې پورې. نو خدای دې وکړي چې د موږ معذرت قبول کړي په دغه رقم سره، او په مقابل کې د ما سره تاسې ګډون وکړئ د تبصرو له لارې نه. او په عین وخت کې دغه پروګرام علاوه په دې چې لودین صاحب نن حضور نه لري، په خپلو ټولنیزو پاڼو کې به یې شریک کړئ چې دوستان او وطنوال د هغو نه ګټه واخلي. هموطنای عزیز و دوستان، به پروگرام 13 در سلسله ضرورت ها و قابلیت ها و در سلسله ذهنیت سازی صلح شما را خوش آمدید میگم. و امروز محترم لودین صاحب همراه ما نیست، یک سفر داشت، دیگه معذرت خواسته و نمیتونست اینجا حضور پیدا کنه. به هر صورت پروگرام پیش میبریم. این پروگرام 13 است در سلسله که ما امسال شروع کردیم، و پروگرام پنجم درباره افهام و تفهیم و موانعی که در دمرایش وجود داره. دیگه برای دوستایی که نو آمده و از این پروگرام ما خبر نداره، ما یک مقدمه کوتاه برایشان تقدیم میکنیم و دغسی با مخ چلار شو. نو خدای دې وکړي چې پروګرام هم خوښ شي، تبصرې وکړئ، کله کله ګډون راسره وکړئ د تبصرو له لارې نه. زه به سکرین شیر کوم چې وکولی شو هغه د موږ یو ګاید چې موږ استعمالوو د هغه نه درست استفاده وکولی شو. نو هغه دوستان چې له پخوا نه راغلي دغه سلاید ډېر وارې لیدلی دی، منتها هغه نوي دوستان چې راغلي زه به ووایم چې دغه د موږ پروګرام د اړتیاو وړتیاو په سلسله کې په دغه فورمول پورې اړه لري. هغه دا ده چې د موږ په نظر باندې په هره ټولنه کې ټولنه او د ټولنې افراد یعنی انسانان د دې لپاره چې وده وکړي د څو مرحلو نه تیریږي. په ابتدا کې هغه دوره د محتاجي دوره ده، او هم ټولنه په حالت د محتاجي کې امکان لري واوسي، اما افراد عموما چې نوې دنیا ته راسي د محتاجي په دوره کې د مور او پلار او د کلي او د نورو سرپرستی ته ضرورت لري. ځینې شیان طبیعتا دوی لویږي د فیزیکي نقطه نظر نه، اما ځینې نور شیان مثلا د فکري و معنوي و احساسي نقطه نظر هم دوی باید وده وکړي، او بیا چې وده وکړه دوی یو حالت د استقلال او خودکفایي ته رسیږي. موږ په دې نظر یو چې د خودکفایي دوره یو ډېره ښه دوره ده، اما هغه ډېره لوړه دوره نه ده. د دې لپاره چې لوړې دورې ته ورسیږي هغه ته موږ نوم ورکړی ده هغه عالي ساحت دوره د فلاح او سلام. یوې دورې ته چې ورسیږي نو ځینې نور خنډونه هم د دوی په لاره کې موجود وي، او د یوه خنډونه دوی هم باید تیر شي. نو موږ په تېرو پروګرامو کې دغه خنډونه د ژبې په باره کې، د مقصد د نشتوالي په باره کې، د انضباط د نشتوالي په باره کې، او د ایګو د مدیریت په باره کې ډېر پروګرامونه وړاندې کړي وو د تاسو لپاره. او دغه تېر
څلور پروګرامونه موږ د افهام او تفهیم په باره کې وو چې افهام او تفهیم څه اصول لري او څه قوانین لري او په څه رقم سره موږ کولی شو د دغه معنی نه هم عبور وکړو. او بیا شپږم معنی چې موږ راځي هغه یو د بل سره تعاون ده، تعاون علی البر. هغه به په راتلونکي پروګرامونو کې بیا وړاندې کوو. نو دا یوه مقدمه وه د دوستانو لپاره چې پخوا پروګرام لیدلی، د هغو لپاره یو تازه نظریات را تازه سي او هغه چې نوي یوه مقدمه سي د هغو لپاره. په مخ به لاړ شو. دغه بل سلاید هم زه غواړم چې یو لږ زره تشریح ورکړم. هغه دا ده چې زموږ هر انسان یو رقم باندې دنیا ته ګوري چې دا دنیا څه خیل یو ځای ده، دا خلک زموږ سره څه خیل دي. خصوصا د افغانستان په ټولنه کې هغه ورته وایي چې دوست او دښمن دې وپېژنه، دغه تربګني ورته وایي که تربګلوي ورته وایي، په هر محیط کې په هر رقم چې استعمالوي. دغه کلتور د افغانستان دغه ټول لرلید دا موږ داسې نتیجې ته رسېدلي یو چې زموږ لرلید د دغو دریو شیانو نتیجه ده. هغه چاپېریال کې چې موږ لویږو، هغه تربیه او روزنه چې موږ وینو، او تجربه د کار، د ژوند تجربه. دغه درې شیان زموږ باورونه او عقیدې او نمونې تشکیلوي. او دغه باورونه او عقیدې زموږ فکر، طرز د فکر او پندار تشکیلوي. او زموږ فکر او پندار څه ده؟ زموږ احساسات او هیجان او عاطفې تشکیلوي. او هغه زموږ رفتار او عمل چې موږ کوو په هغه باندې تاثیر کوي. او د عمل په عمل او حاصله یوه نتیجه ده چې هغه نتیجه بیرته راځي هغه تجربې ته. نو دغه یو زنځیر ده. په دې زنځیر کې څو حلقې دي، یو د بل سره داسې تعامل لري. او په دغه اساس باندې موږ فلټرونه جوړوو او د هغو فلټرونو له نقطې نظره موږ دنیا وینو. مهم درس د دې دا ده چې دغه شیان موږ لولو، هم دغه نظریات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو په دغه ساحه کې دي. تاسو کوشش وکړئ چې دغه یا په قسم د تربیه او روزنه ورته وګورئ، یا په قسم د ژوند تجربه چې دا یو ساعت د موږ سره تېروئ، او یا هم څه رقم سره د تاسو محیط، دغه شیان چې موږ کوو د تاسو په محیط باندې څنګه تاثیر کوي. یو درس چې دغه فورمول نه ما اخیستی دی هغه دا ده چې په دغه دنیا کې چې تقریبا 8,000 انسانان موجود دي، یعنی 8,000 یعنی 8 میلیارد مردمی که در دنیا است، هیچ دو نفر پیدا نمیشه که در عین محیط و عین تربیه و عین تجربه زندگی داشته باشن. از او خاطر یک چیز طبیعی است که هر کدام ما یک دورنما، یک جهانبینی خاص به خود ما داریم که دیگر کس نداره. از او خاطر مهم است که ما این فکر کنیم که اگر ما توقع داشته باشیم که دیگر مردم جهانبینی ما را قبول کنه یا احترام بگذاره، و ما هم باید برای جهانبینی، برای طرز دیدگاه باید احترام بگذاریم. و این اساس بود که ما 6 مانعی که در رشد ما از دوره محتاجی به دوره فلاح و سلام در رو باره ما گپ میزنیم. و بالاخره در دوره افهام و تفهیم که رسیدم درباره از او امروز پروگرام پنجمش برای شما تقدیم میکنیم. نو په یو اساس باندې کلاړ شو. راځي چې دا سلایډونه سره محفوظ نو موږ وویل چې د مفاهمې درې مهم ابعاد دي. یعنی موږ چې مفاهمې ته ګورو، افهام او تفهیم ته ګورو، درې اړخونه لري چې درې واړه ډېر مهم دي. یو دا ده چې ځینې قوانین دي، ځینې اصول دي چې موږ هغه راکړه درکړه او افهام او تفهیم د نورو سره د یوه اصولو په اساس باندې کوي، ښه نتیجه ورکوي. او که د یوه اصولو نه خلاف وي بیا ښه نتیجه نه ورکوي. بل بعد دا ده چې موږ چې د نورو خلکو سره خبرې کوو او افهام او تفهیم کوو، 6 ایګویي حالتونه دي
چې یا د یو یا دوه یا درو یا د ټولو دغو حالتو له ایګویي حالت نه موږ د نورو سره خبرې کوو او غږیږو او تعامل سره کوو. او دریم بعد یې همدا ده چې هلته د تعامل 5 نیتونه دي. هر وخت چې د نورو خلکو سره غږیږو د دغو 5 نیتونه یو نیت د موږ په زړه کې وي یا د موږ په فکر کې وي چې موږ د دغه تعامل نه د دغه افهام او تفهیم نه څه شی غواړو، څه خل نتیجه ترې اخلو. نو په مخ به لاړ شو. موږ هغه د افهام او تفهیم قوانین چې دي دلته به زه درته بس دغه باندې موږ 3 پروګرامونه جوړ کړي وو، خو زه به دلته ذکر کړم د دې لپاره چې یو ښه مقدمه د دغه نوي پروګرام لپاره شي. نو یو یې د حالت او وضعیت قانون، دوم یې د حضور قانون، دریم یې د فرضیاتو قانون، څلورم یې د مکان او ظرفیت قانون، پنځم یې د عاطفي او احساسي پوهې قانون، شپږم یې د تقدیر او ستاینې د تحسین قانون، اوم یې د حقیقت قانون. په تیر پروګرام کې که د تاسې په زړه کېږي او که اوس هم بیا غوږ نیولی، ما یو تجربه در سره وکړه. دغه د لاسونه داسې ونیسئ او هغه لاس لنډ وي کمکی وي د بل نه مخې ته یې ونیسئ او تقدیر یې کوئ، بیا وګورئ چې دا پخپله لویږي. خدای دې وکړي چې هغه هم کړی وي او که کړی وي نتیجې دې موږ سره په دغه تفسیرو کې شریکه کوي. دغه قوانین موږ تر اوسه پورې تعقیب کړي وو. نن موږ دغه دویم شی دغه په انګلیسي باندې هم زه درته وایم څوک چې په پښتو یا په دري باندې وارد نه وي هغو ته وګوري. The law of state, the law of presence, the law of assumptions, the law of space, the law of empathy, the law of acknowledgement, and the law of truth. نو په دغه اساس باندې دغه قوانین موږ ټول تشریح کړي دي. که څوک غواړي چې له سره یې وګوري، تاسې کولی شئ د موږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ چې هغه په نوم د افغانستان پیس چینل ده. دغه ټول 12 پروګرامه چې موږ وړاندې کړي دي هلته شته، تاسې کولی شئ هغه ووینئ او په عین وقت که میتونن که هم سابسکرایب کنن و هم پروگرام‌های سابقه رو ببینن و هم در روش تفسیراتان نوشته کنن، بگوین که دیگه شما چطور دیدن و چه قسم برتان فایده کرده یا نکرده و در موجه تفسیراتان هم نوشته کنین که دیگه دوستان ازشان باخبر شون. در پروگرام امروزی ما میخواهیم که درباره 6 حالت ایگویی همراهتان گپ بزنیم. د تعامل او راکړه درکړه 6 ایگویی حالتونه دې ته موږ اشاره کړې وې په پخوانیو پروګرامو کې چې موږ ویلې چې یو د والد ایگویی حالت موږ چې د نورو خلکو سره خبرې کوو، علاوه په دې چې موږ به هغه 6 قوانین چې موږ پخوا ذکر کړي هغه یا تطبیق کړو یا تطبیق نه کوو، موږ د خلکو سره چې غږیږو له دغو حالتونو نه موږ به یا خبر وي یا به نه یو خبر. همدغسې یو حالتونه شته چې موږ له هغه حالت نه ایګویي حالت نه د خلکو سره غږیږو. یو یې د والد ایګویي حالت ده چې هغه بیا تقسیم شوی ده په 2 یا انتقادي یعنې سختګیر والد او یا نرم او مهربان والد ده. نو موږ د چا سره غږیږو هغه د موږ د خبرې طرز او هغه اصطلاحات چې موږ استعمالوو او هغه جملې چې موږ استعمالوو امکان لري یا د انتقادي والد له ایګویي حالت نه وي او یا هم د نرم او مهربان والد د ایګویي حالت نه وي. بل هغه چې ده د بالغ ایګویي حالت دا ډېر مهم ده ځکه د موږ په کلتور کې او په اسلامي اصولو کې ډېر شیان چې خلک ګوري حتی په محکمه کې او په قضا کې دغه موضوع د عاقل او بالغ ډېر قوت لري. نو دغه حالت ده، دا یو ایګویي حالت ده چې که چېرته موږ غواړو د نورو خلکو سره تعامل وکړو، خلک توقع لري چې موږ د بالغ او عاقل ایګویي حالت نه د دوی سره وغږیږو. اما
اما ډېر امکان لري چې زموږ ایګویي حالت د عاقل او بالغ نه وي، یا د والد حالت وي او یا د ماشوم حالت وي. د یو حالتونه چې موږ د خلکو سره غږیږو بیا افهام او تفهیم هغه تفاهم مثبت تفاهم ته نه رسیږي یا متقابل تفاهم ته نه رسیږي. نو دغه موضوع ته نن غواړو چې موږ لږ زره په تفصیل باندې خبرې وکړو، او چون رودین صاحب نسته چې هغه خپل نظر ورکړي، امکان لري د نورو پروګرامونو دا لنډ وي، خو هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به بیا یو سرسري په دغه باندې تیر شو چې د رودین صاحب نظریات هم کې شامل شي. دریم ایګویي حالت چې دا هغه د ماشوم ایګویي حالت ده، او د ماشوم ایګویي حالت په درو حصو تقسیم شوی، یا ناڅاپي ماشوم، یا غلی یا عاجز ماشوم ده، او یا غوسه‌ایي ماشوم. نو دغه شپږ حالتونه د موږ راکړه درکړه د نورو خلکو سره تر تاثیر لاندې راولي. په ننني پروګرام کې موږ غواړو په مخ لاړ شو او ځینې خصوصیات او شاخصونه د دې چې انتقادي سختګیر والد کوم خصوصیات لري، نرم او مهربان والد کوم خصوصیات لري، هغه بالغ او عاقل کوم خصوصیات لري، ناڅاپي ماشوم څه خصوصیات لري، او غلی ماشوم څه خصوصیات لري، او غوسه‌ایي ماشوم. دې ته هم باید متوجه شو چې موږ ټول دغه شپږ حالتونه په موږ کې موجود دي. زارې صاحب یو پیغام لیکلی، ډېره مننه. هغه ویلي چې دا ډېر یو ښه مضمون ده، خدای دې وکړي چې خلک دې توجه وکړي او یو شی ترې زده کړي او استعمال یې کړي په خپل ژوند کې. نو ډېره مننه زارې صاحب. ما مخکې اشاره وکړله چې دغه شپږ واړه حالتونه په موږ کې موجود دي، اما هغه وخت چې زموږ عمر ډېرېږي او عمر هم زیاتېږي، په دغو شپږو کې یو یا دوه د نورو نه ډېره وده کوي او هغه زموږ په راکړه درکړه باندې تسلط پیدا کړي. د هغه لپاره چې معلوم شي چې کوم یو ده، د امتحانونه موجود دي، که څوک علاقه لري کولی شي د ما سره خصوصي تماس ونیسئ. زه امکان لري تاسو ته ځینې نظر درکړم چې تاسو په څه رقم سره پیدا کولی شئ چې د تاسو هغه مسلط ایګویي حالت، هغه د والد حالت، د انتقادي والد ده، نرم والد ده، بالغ ده، یا غوسه‌ایي ماشوم ده، یا غلی ماشوم ده، یا ناڅاپي ماشوم ده، کوم یو ده، په هغه باره کې کولی شو بحث پرې وکړو. اما د دغه پروګرام په ساحه کې فقط دومره ویلی شم چې موږ دغه شپږ حالتونه لرو، او څنګه چې زموږ عمر زیاتېږي، یو یا دوه له دغو حالتونو نورو باندې تسلط پیدا کوي او زموږ راکړه درکړه له خپل تاثیر لاندې راولي. اوس به په مخ لاړ شو چې د هر یو شاخصونه څه شي دي، په هغه باره کې به وغږېږو. که چېرته کوم پوښتنه، کوم نظر لرئ، مهرباني وکړئ، لکه زارې صاحب چې هلته نظر ولیکئ، تاسو هم کولی شئ خپل نظر ولیکئ. نو د تعامل او راکړه درکړه شپږ ایګویي حالتونه چې دي، د انتقادي هغه سختګیر والد څه خصوصیات دي؟ انتقادي والد خصوصیات دا دي چې هغه په نورو خلکو باندې انتقاد کوي، یعنی دوی ته کوم مشکل نه ده چې په خلکو انتقاد وکړي. په هر شي کې یو خو پیدا کولی شي، وایي چې ښه ده خو دغه شی داسې ده، ښه ده خو دغه حتی ښه نه وي. دغه یو خصوصیت ده د سختګیر والد. قضاوت ډېر کوي، ډېر زر قضاوت کوي چې دا ښه ده، دا بد ده، دا څه رقم سره ده. انضباطي ده، نور خلکو باندې امر کوي چې دا کار وکړه، داسې وکړه، لکه عسکري منصبدار داسې یو خصوصیت لري. اصلاح کوونکی ده، که چېرته یو شی د ده په نظر باندې درست نه وي، خلکو ته یې چې دا شی د غلطه ده، اصلاح کړه.
او که اصلاح نه کړي جزا هم ورکوي او ډېر سختګیر ده، هم په خپلو افکارو باندې کلک ولاړ وي او هم غواړي چې نور خلک د ده په افکارو باندې راسي او هغه قبول کړي. یعنې تر یوې اندازې پورې متحجر ده، په ارزښتونو باندې کلک ولاړ ده. هغه شی چې دی فکر کوي دا یو ښه شی ده، په هغه باندې کلک ولاړ ده او د هغه نه دفاع کوي. په نورو باندې محدودیتونه وضع کوي. تاسې پوهېږئ په افغانستان کې اوس په ځینو خلکو باندې مختلف محدودیتونه وضع شوي. دا د کوم ایګویي حالت نه سرچینه ویني. په هره موضوع باندې نظر لري، که معلومات هم نه لري په باره کې پوښتنه ترې وکړي او خپل نظر درکوي. د دنیا نه به خبر نه وي، اما د دنیا په ټولو ابعادو باندې دوی نظر ورکوي چې دا داسې ده او داسې ده. په عمر به استخباراتو ته نه تللي، اما دوی فکر کوي چې دا پلانی نفر په پلاني استخباراتو کې کار کړی ده، د استخباراتو مزدور دی پلانی. اما دې ته متوجه نه ده چې که ته په یوه استخباراتو کې نه یې، ته څنګه پیږي چې دا نفر یو استخباراتو ته کار کړی. دغه د یو انتقادي والد له اثارو نه راځي او دا چې نورو ته اذیت ورکړي، دوی احساس د راحت او د ارامي کوي. امکان لري ډېر دغه خصوصیات چې ما دلته ذکر کړل په خپل ځان کې ووینو او کله کله ته متوجه هم نه یو چې موږ استعمالوو ده خپل ژوند کې د نورو سره استعمالوو. اوس به لاړ شو د مهربان او نرم والد خصوصیات ته به ورسو. هغه والد چې خصوصیات یې نرم والد وي، خصوصیات یې دا وي چې دی مینه ناکه وي، اسانګیره وي، غوږ نیسي خلکو ته. خلک چې خبرې کوي دوی ښه غوږ ورته نیسي، انتقاد په خلکو نه کوي، د خلکو سره کومک کوي، مرستندوی وي، هر حالت کې چې خلک وویني ملاتړ یې کوي، بخښونکی وي، خلکو ته دلداري ورکوي، ملایم وي، غمخور وي، تود وي، د خلکو سره ګرم رفتار کوي، مهربانه وي، سخاوت لري، د خلکو لحاظ کوي او داسې نور. دغه حالت د یو نرم او مهربان والد خصوصیات دي. دغه ایګویي حالت، دغه شیان هم ډېر امکان لري موږ په ځان کې ووینو او کله کله استعمالوو. آیا چې پې پوه یو یا نه یو پې پوه مهمه نه ده، اما یا آگاهانه یا ناآگاهانه ما این استعمال میکنیم و این خصوصیات در خود ما موجود است. اما یگان وقت اگر مثلا خصوصیات والد سختگیر و انتقادی قویتر باشه، این چیزا به پشت سر میره، استعمال نمیکنیم، از اون چیزای دیگه استفاده میکنیم. د بالغ و عاقل د بالغ او عاقل خصوصیات هغه دا دي چې دوی حالت د بلوغ ته رسیدلي، مدبر وي، فکري بلوغ لري، دوی احساس د مسؤلیت لري، محترم خلک دي، هم د ځان احترام کوي، هم د نورو احترام کوي، د نورو لحاظ هم کوي، منطقي خبرې کوي، معقول غږیږي، موضوعات تحلیلوي، عقلاني فکر کوي، مسؤلانه عمل کوي. خلکو ته داسې هغه ورکوي چې دوی عاقل او بالغ دي، خپلو عاطفو او احساساتو باندې کنټرول لري او په اوس حالت کې اوسیږي. عوض د دې چې په ماضي کې وي او یا خیال پلو وکړي، دومره نه خیال پلو کوي، نه په ماضي کې اوسیږي، په دغه حاضر حالت کې اوسیږي. دغه خصوصیات یو عاقل او بالغ انسان او دغه ایګویي حالت څه ده، دغه کې غږیږي. نو تاسې فکر وکړئ چې څومره دغه شیان د تاسې په ژوند کې شته او تاسې د هغه نه آګاهي لرئ. نجیب الله تو تاخیر لیکلی لکه د امریکا سیاست
نورو ته د انتقاد ګوته نیسي او په خپله هر کار کوي. بیخي درسته ده. تنها د امریکا سیاست نه ده، د امریکا په جهاني په نړیواله سویه ده، اما ځینې نور سیاسي ګوندونه او سیاسي افکار او ایدیالوژیګانې هم همدغسې دي چې خپل ځان صفت کې د نور راټیټوي. هغه په انګلیسي باندې دې ته دیمونایزیشن وایي. هغه خپل نظر چې دوی لري هغه فکر کوي چې دا بس خدای پاک دا تعیین کړی دی دوی لپاره، او دا نور چې دي هغه لکه حیوانات داسې دي. دا هم یو خاصیت د ټولو. نو توتاخیل صاحب ډېره مننه چې دغه نظر دې ورکړ. د عاقل او بالغ دغه خصوصیات شته، او دغه شیان چې تر اوسه موږ ویلې د سختګیر والد او د مهربان والد او د عاقل او بالغ په موږ کې دغه شته، اما کله استعمالوو کله نه استعمالوو. چې په راتلونکي سلایدو کې به ووینو چې کوم وخت مهم ده چې موږ استعمال کوو او کوم وخت باید د هغه له استعمال نه صرف نظر وکړو. د ناڅاپي ماشوم خصوصیات دا دي چې هغه بازیګوش وي، شوخي کوي، کنجکاوي لري، خوشحاله وي، جذاب وي، د خلکو توجه ځان ته راجلبوي، ابتکار لري، خلاقیت لري، د نورو خلکو سره رقابت کوي، محبتي هم وي، قابل د پیشګویي چې دوی به اوس څه وکړي، ناڅاپي کار کوي، غم ډېر نه لري، خوشبینه وي همیشه، او ښه مهارت لري چې نور خلک قانع کړي او خپل شی چې غواړي ترې واخلي، او ټوکي هم وي. په هر حالت کې د یو شی پیدا کوي چې نور خلک خوشحاله وساتي یا یې وخندوي. تاسې فکر وکړئ چې کوم دغه شیان تاسې کې شته. بسیار مهم است که آدم این پروگرام امروز یک پروگرام خودشناسی است که ما فکر کنیم و با عمق موضوع بریم که از این خصوصیاتی که مردم داره کدامش خود ما هم است. دی غلی او عاجز ماشوم خصوصیات هغه ده چې هغه حیاناک وي، شرمندوک وي، هر کار چې وسي معذرت غواړي، بخښنه غواړي، مدافع وي، ډېر زر حساس وي، ډېر زر خفه کېږي. که څوک خبر وکړي دوی فکر کوي دا یې د ما لپاره کړې ده، په هغه باندې دی خفه کېږي. غلی، آرام، زرم زاړي او چورتي هم وي، او درونګرا چورتي، انتروورت په انګلیسي باندې ورته وایي. دغه خصوصیات دي. ځینې دغه خصوصیات د ناڅاپي ماشوم او د غلي او عاجز ماشوم موږ ټولو کې شته یوې اندازې پورې. نو راځئ چې بیا په دې باندې فکر وکړو چې کومې شته او کومې موږ باید استعمال کړو او څه وخت د هغو د استعمال لپاره ښه شیان ښه زمینه مساعده ده. شپږم چې ده د غوسه‌ایي ماشوم خصوصیات. غوسه‌ایي ماشوم عموما تمسخر کوي په خلکو باندې، چې یوه خبر ورته وکړي زر عکس العمل ورښیي، په ځان مین وي، خودپسنده وي، زر قار ورځي، د ځان همیشه دفاع کوي، ملامتي په نورو باندې اچوي، خپل ځان هېڅ ملامت نه بولي، پوچه ژبه استعمالوي، خلک تهدیدوي، او ډیمانډینګ دی، هر شی غواړي د ځان لپاره. څه ورته وایي نیم زور ما واړی د ما، هغه پښتو کې یو متل ده. او ګستاخي هم کوي، یعنې دومره مؤدب نه ده چې د نورو خلکو احترام او ادب وکړي. امکان لري تاسې به دغه څو کالو کې لیدلي ځینې لوی خلک په بین المللي سویه باندې دغه خصوصیات لري، لکه د امریکا پخوانی رئیس جمهور چې اوس هم هره ورځ اخته یي له دغه حالت نه دی، غوسه‌ایي ماشوم له ایګویي حالت نه او د انتقادي والد له حالت نه دی همیشه غږیږي. اما مهم نه ده چې موږ داسې لوړو ځایو ته لاړ شو. موږ خپل کور کې
د کورنۍ د غړو سره د خپل د حیات د ژوند د شریک سره څه رقم رویه کوو، د اولادو سره څه رقم، د مور او پلار سره څه رقم رویه کوو. دغه ټول دغه حالت کې راځي. نو دغه ډېر یو مهم موضوع ده، لکه زارې صاحب چې دې ته اشاره وکړله. فکر ته ضرورت لري چې موږ ټول دا وګورو چې دغه خصوصیات کومې په موږ کې ډېر دي او په څه رقم سره موږ کولی شو چې هغه درست مدیریت کړو. دا دې وکړي چې پروګرام هم تر اوسه پورې خوښ شوی. نو بخښنه غواړم چې داسې حالتو کې به لودین صاحب هم خپل نظر ورکاوه. نن نو لودین صاحب موږ محروم یو د ده له نظر نه. فکر وکړئ چې تاسې خپل نظر ځان ته وکړئ او د موږ سره هم شریک کړئ چې نور دوستان هم چې غوږ یې نیولی ویې ویني. اوس خو دغه شپږ یګوي حالتونه په پوه شو چې کوم دي، خصوصیات یې څه شي دي، کوم حالت کې د دوی استعمال ښه ده یا ښه نه ده. دغه باندې موږ لږ زره وغږېږو او دغه شپږ یګوي حالتونه چې دي، یو کاناډایي ډاکټر په نوم د ایریک برنز، یو سایکوتراپیست و، تقریبا 55 کاله مخکې د دغه شیان څېړنې وکړې او ویلي دي چې خلک عموما د نورو یو د بل سره چې غږېږي دغسې جدا حالتونه لري، د دغسې حالتونه خبرې کوي. بیا دې نتیجې ته ورسېد چې دغه حالتونه ټولې بد نه دي او ټولې ښه نه دي او ټولې ضرور هم دي. موږ باید د شپږ حالتو سره همیشه د خلکو سره برخورد وکړو، اما په څه رقم سره برخورد کېدای شي ورته. هر یو دغه حالت ته که وګورو، انتقادي او سختګیر والد امکان لري او افراطي وي په دغه حالت کې، یا مناسب وي او یا تفریط ولري، یعنی ناکافي وي، کفایتونه کوي. ځینې حالتونه غواړي چې موږ د یو انتقادي والد له نقطې نظره د هغه سره برخورد وکړو. عین رقم باندې نرم او مهربان والد امکان لري چې افراطي وي، امکان لري مناسب وي، یو حالت مناسب وي، بل حالت تفریط او ناکافي وي. بالغ هم په عین رقم سره اضافي حالت وي، افراطي حالت وي، یا مناسب وي یا ناکافي وي. او ناڅاپي ماشوم په عین رقم سره اضافي، مناسب یا ناکافي وي. غلی او عاجز ماشوم هغه نو ناکافي نه لري، دغه غوسه‌ایي ماشوم هم ناکافي نه لري، اما یا اضافي وي یا مناسب وي. یعنی یو وخت دی مناسب ده چې موږ خپل غوسه اظهار کړو د خلکو سره، اما همیشه د غوسه‌ایي ماشوم د ایګویي حالت نه د خلکو سره چې برخورد کوو، هغه یو مثبت تفاهم ته خلک نشي رسېدای. په عین رقم سره کله کله شرایط دا غواړي چې موږ د یو غلي او عاجز ماشوم په رقم باندې د موضوع نه ووځو، قرار کینو، تبصره ونه کړو او پرېږدو چې نور خلک په هغه موضوع باندې خبرې وکړي یا بحث وکړي یا کوم عمل او اقدام چې ضرور وي. اضافي بالغ هم یو خصوصیت د بالغ ایګویي حالت دا ده چې دوی ډېر تحلیل کوي. نو اضافي حالت به دا وي چې دوی مخکې د دې اقدام وکړي، هغه موضوع تحلیلوي او تحلیلوي او تحلیلوي او تحلیلوي تر څو چې نتیجې ته رسېږي، وخت تېر شوی. نو یو مناسب حالت د بالغ ایګویي ده چې هغه کې تر هغې اندازې پورې دوی مناسب وي او هغه تفریطي حالت هم مناسب نه ده. په عین وخت کې که نرم والد وي یا سختگیر والد وي، هم یو وخت ضرورت لري چې د هغه ایګویي حالت نه موږ د هغه شرایطو سره برخورد وکړو.
ډېر مهمه دا ده چې که چېرته موږ لکه دغه شپږ ایګویي حالتونه یو ټیم وګورو چې مختلف خصوصیات لري او په دغه ټیم کې دغه ګروپ کې د خلکو مختلف مهارتونه لري. یو نفر مهارت انتقادي والد وي، یو مهربان والد وي، یو بالغ وي، یو ناڅاپي ماشوم مهارتونه لري، بل د غلي ماشوم مهارتونه لري، بل د غوسه‌ایي ماشوم مهارتونه لري. که چېرته د دغه ټیم مشر دغه بالغ ایګویي حالت نو دغه مسیر به ورته وایي چې دغه حالت ته موږ انتقادي والد ضرورت لرو، مناسب ایګویي حالت انتقادي والد ده او د انتقادي والد د ایګویي حالت نه دغه موضوع سره برخورد وکړو. یا دغه بالغ چې تحلیل کړی او موضوع ټول ورته معلومه ده وایي چې دغه حالت انتقادي والد ته ضرورت نه لري، دا یو مهربان والد ته ضرورت لري. نو هغه د مهربان والد خصوصیاتو نه استفاده وکړي او یا د ناڅاپي ماشوم نه استفاده وکړي، یا د غلي ماشوم نه استفاده وکړي، یا د غوسه‌ایي ماشوم نه استفاده وکړي. دغه رقم سره که موږ د خلکو سره تعامل وکړو او د موږ برخورد په همدغه رقم سره وي، نو کېدای شي چې موږ ډېر زر تفاهم ته ورسیږو. دغه د افهام او تفهیم اصولي هدف دا دی چې موږ تفاهم ته ورسیږو، نه تنها تفاهم ته اما متقابل تفاهم ته ورسیږو. او د متقابل تفاهم ته د رسیدو لپاره که موږ د دغو اصولو نه باخبر اوسو، هغه مذاکره به ډېر لنډې زر مذاکره خلاصیږي، هغه ډایلاګ زر خلاصیږي او مخرج مشترک پیدا کولی شو. نو دغه موضوع زه فکر کوم ګرځي ډېر وخت ونه نیو، یو شپږ درس دقیقې یا 10 دقیقې وخت نیولی ده. نوردین صاحب هم نشته چې خپل نظر ورکړي چې 1 ساعت پوره شي. اما موضوع ډېره مهمه ده، د ما په نظر باندې دلته به یې پرېږدو، نور شیان نه ور علاوه کوو. ما میخوایم که علمی 6 حالت ایگویی را دربارهش فکر کنیم. شاید فکرم کرده باشین، شاید بلدم باشین، بعضی شما از مکه در این موضوع زیادتر معلومات داشته باشین که میتونین از راه تبصره امرای دیگه دوستا شریک بسازیم. اما خوب است که به قسمی یک فکر تازه کنه و ما دربارهش فکر کنیم و ببینیم که در زندگی خود ما این حالت چطور سر تعامل ما امرای دیگه و درباره ازی که ما چقدر در زندگی خود موفق بودیم چی تاثیر کرده، درباره ازو یک ذره فکر کنیم و به یک نتیجه برسیم که چه قسمی ما را استعمال کرده میتونیم که زودتر در زندگی خود موفق باشیم و ارتباطات خود امرای دیگه مردم به یک درجه بهتر برسانیم. دیگه چیز آخری که ما میخوایم ذکر کنم است که اگر این پروگرام شما در صفحه های اجتماعی خود شریک بسازین، امکان داره تا روز یکشنبه این پروگرام ما چی کرده بتانیم. این پروگرام ما در یوتیوب هم پرتیم، باز میتونین در روز شما او را ببینین و ازش استفاده کنین و در روز نظرم بدین. دیگه بسیار تشکر که امروز ما چند دقیقه تیر کردیم. تو تاخیل سبری را منانه یوانه منانه دورانه سی پر معلومات و تشریح کرد. دیر منانه تو تاخیل سی خدای دیو که دوستان دغه نګټه واخلي او بالاخره هغه موضوع چې موږ اصلي موضوع ده چې په افغانستان کې د سولې او د مذاکره او د تفاهم یو ذهنیت را پیدا شي. په دې اساس باندې به بیا دغه پروګرام ته دوام ورکوو.
نو حاضره ده دا به بند کو او یو خدای پاماني به سره وکم بعد لیغه نه به بیا پروګرام خلاص کو بس ډیره مننه خدای دې وکړي چې دغه څو دقیقې مې مسل تېره کړې دا خوشحالي باندې تېره کړي نو په راتلونکي پروګرام کې به دغه موضوعات نور هم تشریح کوو او په مخ به ځو د خدای په امان